بیا دغه ورونه پوښتنه کوي یوه ښځه زر لري یا مثلا کالي لري د 100,000 روپو کالي ولري پر دې ښځه زکات شته او حج شته که نه شته؟ ورونو دغه زر ډېر بد دي. کالي یوه ښځه که ولري 10 جوړې وي 20 وي 10 وي په دغو کې زکات نشته. زکات په هغه مال کې وي چې د تجارت لپاره د سوداګرۍ لپاره دا د کور سامانونه دا که تر حاجت بالا دي که نه دي اما د زکات خلاص دي. زکات په نغدو پیسو کې کېږي چې کال پر تېر شي 40 روپۍ به ورکوي او یا هغه تجارت مالونه بزاز وي تانونه خرڅوي یا کتاب فروش دي کتابونه خرڅوي یا نور مالونه چې رانیسي خرڅوي هغه به کاربار به خپله بودیجه وسنجي چې څومره مثلا مال دی د هغه ماله به 40 حصه جلا کړي د زکات. د کور کالي تلتکان غورګان دغه چینیان یا دغه د زنانې مثلا کالي د اغوستو لپاره په دې کې زکات نشته ونشته 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 ونشته. اما که یوه ښځه وي دا 20 جوړې کالي ولري اختری پر کېږي و همدا 3 جوړې و دې ته معاف دي هغه مازاده تر 3 جوړې هغه کې کالبا د زکات نشته. اما که د اختر ورځ راله او د دې کالي مثلا 3040 کالداري جوړوي 3040 کالداري د دې په کالو جوړېدې اختری به کوي. اما هر چې دا د زرو مسله ده زر خپل مقدار لري خپل نصاب لري 20 مثقاله د سرو زرو دغه که ښځې درلودر زکات به حتما ورکوي او 200 دراهم د سپینو زرو درهم لکه اټانۍ داسې شي او که یو څه سره زر وه څه سپین زر وه هم هغه قیمت ته رسېده 1 جنې جوړېدی بیا هم پر دې ښځه باندې زکات شته کال بعد به زکات باندې. د حضرت رسول الله علیه السلام مبارک و کور ته یو 2 زنانې رالې خود به د دیني پوښتنې لپاره راغلي اما دا لوی غټ غټ وشان دا د کوچیانو ښځې چې په لاس کوي دا د سپینو زرو غټ غټ وشان دغه یې په لاس علیه السلام مبارک ورته وویله و دغه 2 بیبیګانو ویل تاسې د دغه زرو زکات وباسئ چې دا په لاسو مو دي. هغه ورته ویل لا یا رسول الله دا زکات خو موږ نه دی ایستلی. علیه السلام مبارک ورته وفرمایل ویل تاسې په دغه راضي کېږئ چې الله جل جلاله دغه د اور بنګړي بیا در په لاسو کړي. زه ویل لا نه راضي کېږئ یا رسول الله. نو له دې زکات وباسئ. هغه بیبیګانو د هلته د لاسه وکښالتې وغورځول. رسول خدا علیه السلام مبارک ته ویل ته پوسه دغه زر مسکینانو بیا بیخي په لاسو هم نه کړه. نو دا زر ډېر بد دي دغه زنانې په مبتلا دي. یو څه چې ودوي نو باره یې پلارګنۍ را ولاړ شي پر هغه زوم باندې بار واچي 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 لکه د سرمنو یا به تر غوږو پورې بار کې خواره کوي پیسې ډېرې ځینې واخلي. ولې وایي موږ خپلې ښځې ته زر ورکوو. زر خو سور اور دی. دغه ښځې زر لري نه اختری کوي نه سرسایه وباسي نه زکات وباسي. نو زر که په کور کې د هغسې پراته او که پایزیبونه ځینې جوړ شوي او که امین ځینې جوړ شوی که اوږې ځینې جوړ شي او که ګوتمیانې وي که دغه والي وي هغه خپل مقدار ته د شریعت چې ورسېده په دې کې زکات هم شته سرسایه هم شته اختری هم شته. دا ډېر بد شي که ښه کوئ و دا خپلو نجونو ته دا چې ودې وي و دغو ته زر مو ورخئ بلا پسې دا خیال نو